قدرمنو په پښتو او پښتنو مینو یو پښتون سلام می واخلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم چې روغ جوړ خاد او آباد به الله مو تل تر تل خاد او آباد لره. ملګرو دا سو منظومي کرخي دي چې دا ماته حسین احمد صادق صاحب چې د پښتو شاعرۍ یو لوی نوم دی هغه را پیرزو کړی دي چې دا د دستار سړی کم چې د واحد یوسفزي طالب دی په دې کې په 19 صفحه چاپ دي غمګین معیاري ته. نو دا دی چې غمګینه معیاریه د دنیا غم د پسر دی، غمګینه معیاریه د دنیا غم د پسر دی، په غم کې د ژوندون د هر چا غم د پسر دی، او د غم سره یاري خو سړیتوب له سړی بیایي، بې سره بې غمي غفلت او خوب له سړی بیایي. عاپل خو د خدای مکړه چې ډېر خوب د سړي مرګ دی، ډېر خوب او د ډېر خوب سپیره عادت د زړګي مرګ دی. په شعر د زړګي وینې رانوله چې ژوندې خپل تود احساس نوکارې کړه په خپله چې ژوندې. ستا کوم ادا وستایم کوم کردار د یاد کړم، ستا مینې له د مینې په دود کوم ټکي ایجاد کړم. ادب له هلې ځلې ادیبانو له خدمت کړې، په داد د کشرانو مشرانو له عزت کړې. او گوهر د کمر دی ستا په سر د مینې لاس کړي. پیر گوهر شاعر امن او بابا جان کمرئی. گوهر د کمر دی ستا په سر د مینې لاس کړي، اندیش د که اقبال د در تزلونه په اخلاص کړي. اصرار د که زاهد د خو پتا باندې نازیږي، هم اثر د هم قدر کوي ټول در نظاریږي. دا مینه ډېره مینه ستا د مینې په بدل ده، د حد نه تېره مینه ستا د مینې په بدل ده. ستاینه د خدماتو د چې کېږي ته یې وړي، ستاینه د خدماتو چې د کېږي ته یې وړي. په قد به یې وړوکې قامت باندې ډېر لوړ یې. پښتو لیلا ته ژوند لکه مجنون د وربخلې، د هرې لارې تک کې پښتو ته رسېدلې. مزل او منزل دواړه په بیا بیا د مبارک شه، مزل او منزل دواړه په بیا بیا د مبارک شه. پښتو د مبارک شه، پښتونخوا د مبارک شه. ډېره مننه، د الله په امان.